الله وبرکاته. خو کوونکو تاسو څنګه کولی شئ چې د یوټیوب ویډیو دپاره تمنیل جوړ کړئ هم په 2 منټه کې. نو ټولو در مخکې وړوکی شان عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل PK ټیکنیکل ایزان نه سبسکرایب کړئ نو پلیز مهرباني وکړئ دغه سبسکرایب کړئ. کله چې مو تاسو خپل پلی سټورۍ ته ولاړ شئ، کله چې پلی سټورۍ ته لاړئ نو په پلی سټورۍ کې به ولیکئ په سرچ کې ته چې راغلی دلته به ولیکئ پیکسیلیب. تاسو ښکارېږي زه لیکم یا به دا پکچر ایډیټور ولیکئ یا پیکسیلیب به ولیکئ چې کوم ولیکو دا په ټاپ باندې تاسو ته راغلي. تاسو ښکارېږي موږ سره دا په ټاپ نه واخیستو، ما انسټایل کړی دی او تاسو به مهرباني وکړئ دا به انسټایل کړئ. نو زه به یې اوپن کړم. کله چې دا تاسو انسټایل کړو بیا به یې اوپن کړئ. تاسو ښکارېږي ما انسټایل کړی دی بیا مې اوپن کړو. نو تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل ویډیو د یوټیوب ویډیو دپاره صحیح تمنیل جوړ کړئ. نو کله چې دا تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو به دا ډیلیټ کړئ. کله چې دا ډیلیټ کړو بیا به دلته یو کلر ځانه خوښ کړئ. مثال زه سپین خوښوم، ما سپین خوښ کړو بیا په اوکې باندې کلیک کړئ. بیا به دلته مهمه خبره ده تاسو به په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. کله چې په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړو بیا دلته MG سایز ښیي په دې باندې به کلیک کړئ. دا په کسټم کې وي، دا به تاسو کسټم نه واړوئ. یوټیوب چینل ته یوټیوب تمنیل ته به واړوئ بیا به اوکې وکړئ. کله چې به دې ونې اوکې وه بیا تاسو ته دلته ښکارېږي تاسو به په دې پلس آپشن باندې کلیک کړئ بیا پرام په ګرلۍ باندې کلیک کړئ. کله چې پرام په ګرلۍ باندې کلیک کړو تاسو ښکارېږي دلته زما ټول ویډیوګانې هر څه راواخیستو، یعنې ټوله ګرلۍ زما سټپ بای سټپ تاسو ښکارېږي زما ټوله ګرلۍ خلاصه شوه. کله چې تاسو ګرلۍ تاسو ته خلاص شو تاسو ته ښکارېږي دلته ما دا تصویر ډاونلوډ کړی دی او که تاسو سره داسې تصویر نه وي نو تاسو خپل ګوګل ته لاړ شئ او په ګوګل کې وهئ مین پینک پټو. صحیح ده. کله چې مو دا هلته تاسو ډاونلوډ کړئ بیا تاسو داسې ورکوټه کې تاسو ښکارېږي دې نه غټېږي او ورکوټه کېږي. تاسو ښکارېږي تاسو داسې ورکوټه کې چې دې تمنیل نه بر راشي او نه کته، ځکه ستاسو تمنیل من بیا ډېر دغه وي. د تمنیل څه پیدي تمنیل لا پیدي ټیکه چېرې ستاسو ویډیو باندې بیا ویوز زیات راځي. که ستاسو تمنیل چېرته ډېر زیات ښکلی نو ستاسو په ویډیو باندې پوره ویو راځي. کله چې دا تصویر تاسو ته راواخیست تاسو ته دا ښکارېږي تاسو به دا ووهئ او دا به څه کوئ دا به لاک کوئ. کله چې دا لاک کړو تاسو ښکارېږي بیا به تاسو دې نه راشئ او دلته زه تیار تصویر راخلم، لیکلي به دومره ډېر زیات نه کوم نو تاسو ښکارېږي دلته نه زه بل تصویر خپل د ګرلۍ نه راخلم. ما چې کوم تمنیل یې مخکې جوړې کړي دي هغه تمنیل زه څه کوم هغه راخلم چې تاسو ته بیا ډېر دغه ولګي. لکه مطلب تاسو که د ویډیو دپاره تمنیل جوړوئ نو په دې طریقې سره جوړوئ ستاسو تمنیل به هم ډېر ښکلی راځي او د تمنیل دا پیدې دي چې تمنیل سره ستاسو ویډیو بیا هر څوک څه کوي ګوري. تاسو ښکارېږي ما دلته راواخیسته د تصویر او دې بیا په دې ګوډ آپشن باندې کلیک کړئ. کله چې په دې ګوډ آپشن باندې کلیک کړو تاسو ښکارېږي زما تصویر څه کېږي پیکسیلیب اپلیکیشن ته واپس ځي. تاسو ښکارېږي زما تمنیل تصویر راغی دلته او بیا په دې ګوډ آپشن باندې کلیک کړئ. تاسو ښکارېږي دلته زما دا تصویر څه شو دا ولګېد. دا تاسو ښکارېږي دا اوس دلته ما خپل دا تصویر ولګاو دغه نو دې من بیا به دې باندې کلیک کوئ او دا به بیا څه کوي دی به هم داسې لاک کوي. کله چې دې داسې لاک کړو تاسو ښکارېږي بیا په دې ای آپشن باندې کلیک کوئ. کله چې په دې ای آپشن باندې کلیک کړو بیا دا نیو ټیکسټ تاسو درکوي بیا به دې ایډ باندې کلیک کړئ. دا پنسل آپشن تاسو ښکارېږي کله چې په دې ایډ باندې کلیک کړو بیا به داسې دا دې ختم کوئ. تاسو ښکارېږي بیا به دې دا داسې ختم کوئ او دلته به هغه لیکلي وکړئ چې تاسو چې څه د تمنیل لپاره کوئ. نو زه هغه لیکلي کوم تاسو ښکارېږي ما ولیکل میک HD تمنیلز بیا په دې اوکې باندې کلیک کړئ. تاسو ښکارېږي ما په دې اوکې باندې کلیک کړو او دا به لږ داسې غټ کړئ. تاسو ښکارېږي چې ستاسو تمنیل بالکل صحیح جوړ شي. نو ما دا داسې کړو او بیا په دې دغه باندې سټایل باندې کلیک کړئ بیا په دې بروزر باندې کلیک کړئ. تاسو ښکارېږي ما په دې بروزر باندې کلیک کړو او بیا به غټه مهرباني دلته دا وکړئ. تاسو ښکارېږي ما په دې دغه باندې کلیک کړو دلته به خپل تمنیل لپاره رنګ ورکوئ. بیا به لږ دې خوا راشئ تاسو ښکارېږي دلته کلر دی له څه کلر ورکوئ نو دلته دې ته زه مثال دا کلر ورکوم او که دا ورکوم نو ما ورکړو. بیا په دې ګوډ آپشن باندې کلیک کړئ. په دې ګوډ آپشن باندې چې کله کلیک کړو دلته پوینټ به یو پوینټ به واخلئ. تاسو ښکارېږي زه خپل ځان دا پوینټونه استعمالوم تاسو ښکارېږي او په دې باندې به داسې کلیک کړئ او دې به داسې څه کوي دې به ورته هم داسې ورلاک کړئ. تاسو ښکارېږي دا ورته زه ورلاک کوم دې مې ورته هم ورلاک کړو. بیا ستاسو اکثر دا تصویر رالاقېږي نو پکې ستاسو نه بیا دغه غلطېږي. نو دې کې نور لیکلي زه کوم په دغه نیو ټیکسټ باندې به کلیک کوئ په دې باندې لیکلي کېږي او بیا په دې ایډ باندې کلیک کوئ. انشاءالله دې نه به تاسو ښې ښې تمنیلې بیا خپل ویډیو له جوړه کړئ. کیدای شي چې زما د یو لږه ویډیو ستاسو دپاره ډېره مهمه وګرځي. نو دې کې زه نور لیکلي کوم ستاسو دپاره ویډیو زه سټاپ کوم. نو تاسو ته ښکارېږي زه دې کې اوس لیکلي کوم. تاسو ته ښکارېږي ما ولیکل چې آن موبایل. نو په دې آن موبایل باندې بیا داسې دغه وکړئ او دې له بیا ښکلی کلر راواخلئ. کله چې دې له کلر راواخیستو
بیا به دې خوا راشئ او دې له بل کلر راواخلئ. تاسو ته ښکارېږي دې له ما یو کلر را سلیکټ کړو. تاسو چې ورته هر یو سلیکټ کوئ هغه به ورته سلیکټ کوئ او بیا به راشئ دې پونټ باندې به کلیک کوئ او بیا به تاسو خپل یو پونټ دې کې خوښ کړئ. دې خوا دې کې د پونټونه ډېر شی دي، په زرګونو پونټونه دي په دې کې، ډېر ښکلي ښکلي پونټونه دي. یو پونټ به دې ځانه خوښ کړئ او خپل په ویډیو باندې تمنیل به دغه قشنګې جوړوئ. تاسو ته ښکارېږي ما ورته دا هم جوړ کړو. تاسو ته ښکارېږي ډېر زبردست انشاءالله دې نه امید ساتم چې تاسو به ډېر ښه پونټونه جوړ کړئ. صحیح ده. اوس پاتې شوه د دې په ویډیو باندې لګول، نو دا اسانه طریقه ده. تاسو به دا بره دا دغه ووهئ، دا به سیو کړئ. تاسو ته ښکارېږي زه خو فلحال سیو کوم، خیر دی ستاسو دپاره به دا زه سیو کړم. ډېرو ملګرو غوښتنه هم کړې وه چې موږ له طریقه نه راځئ، موږ ته دې طریقه وښیه. په دې کې تاسو ته ښکارېږي په دې باندې تاسو بیکګراونډ هم لګولی شئ. په دې کې په زرګونو طریقې دي، انشاءالله دې به تاسو ښې ښې طریقې زده کوئ. نو کله چې دا تاسو جوړ کړو تاسو ته ښکارېږي بیا به په دې دغه اپشن باندې کلیک کړئ، په دې اپشن باندې او بیا دلته سیو ایز ګرلۍ باندې به کلیک کړئ. کله چې سیو ایز ګرلۍ باندې کلیک کړو بیا به دلته په دې باندې کلیک کړئ. تاسو ته ښکارېږي سیو ټو ګرلۍ، په دې باندې چې تاسو کله کلیک کړو دا تاسو سره څه شو، دا تاسو را سیو شو. نو اوس زما تاسو به ځم خپل د موبایل ګرلۍ ته چې هلته تاسو ته ور وښیم چې زمونږ د تمنیل څنګه جوړ شو. تاسو ته ښکارېږي زه دلته راغلم خپلې ګرلۍ ته او خپلې ګرلۍ کې اوس تاسو ته ښیم چې مونږ تمنیل څنګه جوړ کړو. د تاسو ته ښکارېږي اوس دې فولډر کې نه دی، دې بل فولډر کې دی، سوري بښنه غواړم. نو دا تاسو ته ښکارېږي ما اوس دا تمنیل دقه ستاسو د مخې جوړ کړو، دی دومره زبردست راغی. دا تمنیل اوس ما جوړ کړو. تاسو ته ښکارېږي دا ډېر په اسانه طریقه سره جوړېږي. ویډیو مو خوښه شوي خپل ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای پاک